یمنی قیدی نمبر 804 عمران خان په سر باندې کوم دوکه که بیا یې نسي دوکه کوای ام پی ګانو د دغسې قیدي نمبر 804 په نام باندې کوم دوکه که بیا یې نسي دوکه کولی میارانو ټول کوم دوکه کړی ده دا میاران دا ام پی ګان دا ام ان ای ګان دا د غریبو دشمن دي دا غریبانو حقوق خوري دا د غریبانو فنډونه خرڅوي د غریبانو وینې څښي دا غریبانو داسې دشمن دي لکه هندوستان اسرائیل غریب د لیست کی ځان په پوی کی اوس خو هغه تاڼو خبره نسته تاڼې نه مې بخلاص کی کچریو نه مې بخلاص کی یا به آو کی یا به داو کی دور لاړ اوس هر سړی خان ده ملک ده نواب ده سردار ده نو مروت کنال ته 9 فروری ته ټول قوم به راځي وزیر مروت بیټنای به نوڅای او جوبه براندیم ته حکومت ته سترګې نه پټوي دا ډي سي کمیشنر یا د لاندې چې کوم اے سی دا لا وغیره دي چې موږ ته مذاکرات موږ نوره مذاکرات نه ورسره کوو بس دغه ډېره وه ټول داش کول کوي ټول فریب دوکه فراډ کوي غلطول کوي ګمراه کول کوي ټول دا بیروکراسي دا ټول سیاسي غدارانو سره میلاو ده هغه قوم ته دوکه ورکوي دا افسران انګریزي چې بیروکراسي ورته دا قوم ته دوکه ورکوي خو دوله په پیژي نه اوس امنی پول یې ورته خلاصه کړه یو کس امنی په سر باندې پول یو قطره نه ده ورکړې هېڅوک یې نشي ورته خلاصولی غریب اوس دماغ کار شروع کړی ده غریب اوس ویښ ده غریب اوس په هر شي پوه ده موږ حکومت ته وایو چې دې نه بعده غریب مه تنګوه غریب سره ظلم مه کوه ډي سي ته وایو کمیشنر ته وایو ټولو محکمو افسرانو ته وایو چې بدماشي غونډهګردي ټیم دې لاړ ختم سي نه دې بدماشي غونډهګردي منو هر سرکاري افسر ته وایو چې سرکاري نوکرې یا عوامو نوکري کوه نه دې بدماشي منو نه دې غونډهګردي منو هېڅ څه شی دې نه منو نه دې کرپشن منو دا کرپشن ټولو نه غټ دهشتګردي دغه ده موږ خلک دغه ته دهشتګردي وایي چې څوک مړ کړي دا دهشتګردي ده چې څوک مړوي خو دا کرپشن چې دا له دغه نه غټه دهشتګردي ده دا ټولې سوسایټي سره ټولې معاشرې سره ټول انسانانو سره دهشتګردي ده هغه یو کس مړ سي دا په لکونو په کروړونو خلک مړوي نو دا نوره موږ نه منو نه کرپشن منو نه بدماشي منو نه غونډهګردي منو لکي مروت چې کوم سړي سره څوک دهشتګردي کوي یا غونډهګردي کوي یا بدماشي کوي سرکاري افسر موږ ته د خالي میسج کوي موږ ته د کال کوي موږ به ورته حاضر یو هر کلي چې هر سړي ته وایو هر نوجوان ته وایو هر بچي ته وایو تر تورسرې پورې چې کوم سرکاري سړی سرکاري افسر که پرهیز کرانی یا د بدماشي یا غونډهګردي مه منو داسې ورته وایه چې یو ار پبلیک سروینټ ته نوکرې عوامو نوکري کوه ټیک ټاک نوکري کوه غلط کار مه کوه فراډ مه کوه عوامو حق مه خوره فریب مه کوه چارسوبیسي مه کوه سیاست مه کوه سیاسي غدارانو بوتان مه پالشتوه ضلع مه لوټ کوه محکمې مه لوټ کوه فنډونه مه خرڅوه ګیس فنډونه دې ټول خرڅ کړه فیکټرۍ فنډونه دې ټول خرڅ کړه صوبایي یا مرکزي حکومت فنډونه دې ټول خرڅ کړه موږ خو مو وشرمولو لکي مروت ابنې ام پی ګانو میارانو دغو سیاسي غدارانو لکي مروت ضلع یې وشرموله موږ مروت قومه بیټنای قوم یې وشرماو موږ ټول عوام یې وشرمولو ټوله دنیا په غږېږي چې فنډونه په ټاون چې خرڅېږي برسر عام 30% له 20% نه کیسه شو رسېدلې وه اوس لاړه وړې 35% ته ولي الله ورسېدله دې چې شک شته ولي الله لکه مروت پېټرول پمپونه او میران شاه چې خرڅېږي جاریان 40%
40 پریشر پمپونه لکه مروت ول میرانشاه چې خرڅل دلته ټیوبیل د خان په یوې چمچې باندې په 22-25 لاک خرڅ کړي بیا هغه چمچه بیا مخته په 30-35 لاک باندې خرڅوي ته دغه بې عزته سیاست ته وګوره ته دغه بې عزته مشري ته وګوره ته دغه کالې کاروبار ته وګوره چې د ما عوامو فنډ ده او ایمینی ام پی او میارې ما فنډ خرڅوي بیا مخته خرڅوي دلالي دغه نه غټه دلالي څه شی